د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. لیوال د لرې ښوونځی لومړی ټولګی 25م لوست یا سبق. مضمون پښتو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ستړي مشئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټیوي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. زوات یا زوه توری د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا زوه توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې زوه توری داسې لیکل کیږي. ګورئ، د زوه توري ترڅنګ ټکي ټکي زوه لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی دی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي زوه داسې ډک کړئ. د زوه توري شکل دې وپېژانده. اوس د زوه توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، زوه د ضرب په سر کې د لیکل شوي زوه غږ دی لکه ضرب. ته وایه ضرب، بیا ووایه ضرب. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د زوه توري په سر کې راشي. زوه، ضرب. زه، زد. زد ښه کار نه دی. ګوره، دا ضرب دی. ضرب تور رنګ لري. دا رنګ ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګ له مخې دغه ضرب رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د ضرب په کلمه کې یو ځل د زوه توری راغلی. دلته د ضرب په کلمه کې یو ځل د زوه توری راغلی دی. دغه د زوه توری چې د ره توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم ضرب لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د ضرب لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه ضرب رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. ضرب ته تور رنګ ورکوو. داسې. شاباس، رنګولې له همدغه ځای څخه پیل کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښۍ خوا کې لومړی یا اول زوه توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د زوه توری لیکل شوی دی. د زوه په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې دا هر یو منځخالي زوه توري په سر زوه ولیکو چې لیکل مو زده شي. مونږ د زوه توري لیکل زده کوو. ډېر ښه، زوه دغسې لیکل کیږي. مونږ زوه لیکو. مونږ زوه لیکل زده کوو. ګورئ،
دا د ضرب د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د ضرب کلمه لیکل شوې ده. د ضرب په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د زو توري په سر کې، د ب توري په سر کې. اوس د ضرب د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، ضرب لیکل زده کوو. شاباس، اوس مونږ ضرب لیکو. ضرب دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د زو توری لیکل شوی دی. راځئ چې په سپین رنګ لیکل شوي زو توري په سر د زو لیکل زده کړو. شاباس، زو لیکو. موږ زو لیکل زده کوو. ډېر ښه، زو دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د ضرب کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د ضرب د هرې یوې سپینې کلمې پر سر ضرب ولیکو. موږ ضرب لیکل یادوو. شاباس، ضرب لیکل یادوو. ضرب لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د زو توری په خړ رنګ راغلی چې د سر زو توری یې تور دی، او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ضرب د کلمو کتار دی چې د ضرب لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د زو او د ضرب دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، زه لیکو. زو لیکل زده کوو. مونږ زو لیکو. شاباس، مونږ ضرب لیکل زده کوو. مونږ ضرب لیکو. ضرب دغسې لیکل کیږي.
ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښی خوا کې څو ځله د زوه توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر زوه توري پر سر زوه ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د زوه لیکل زده کوو. زوه دغسې لیکل کیږي. موږ زوه لیکو. زوه دغسې لیکل کیږي. زوه دغسې لیکل کیږي. مونږ زوه لیکو. زوه دغسې لیکل کیږي. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ضرب د کلمو کتار دی. اوس د ضرب د کلمې په سر لیکو چې د ضرب لیکل مو زده شي. آفرین. ضرب دغه شان لیکل کیږي. ضرب لیکو. ضرب لیکل زده کوو. ضرب لیکو. ضرب لیکو. ضرب لیکل زده کوو. ضرب لیکل زده کوو. ضرب لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ زوه توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د زوه توری لیکو. د زوه لیکل مو ښه یاد شي. مونږ د زوه لیکل زده کوو. زوه لیکو. زوه دغسې لیکل کیږي.
دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ ضرب لیکل شوی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د ضرب کلمه ولیکو چې د ضرب لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ضرب دغه شان لیکل کیږي. ضرب لیکو. ضرب لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د زوه توری چې نوم یې زواد او داسې لیکل کیږي، او د ضرب کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.